زه استاد ګوډ خایم ولکانو لانجې نه کې بسره انډیوالانې دي ګپ شپ لګي اوسې چینس کی ولکانو وخت در باندې څنګه تیری الحمدلله ګډ وډ بس کله کرکټ کې کله لوبه کې کله خوب کې بس تیریږي پیغام خو پیغام نشي کولی ولکانو احمد زغورا په قران کې کوم شلغت مې ورکو ګوډې مکه درمان کومه کلی په خدای شي زلاړ ځه چې ګوډې دغه شلغت وارم کنه خو نه لیونی نه مغزه مې خراب دي بابا دې منګه درته جوړ کو جوړ وي ته ګور سیول بدر کې ها شنا صاحب دا رته وای کنه خار ته خوځې کنه زی والله زه کله بس کله کله زیار وخت نزي لکه جمعه ورځ هفته ورځ پنځشنبه ورځ دا ورځ خپل ځاني کم یو کار ته خوخي یار انده پردو پټو نه جنجړ غلا کول السلام علیکم پامیر هنداري لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر په دې هله روغ جوړ اوسېږي لیدونکو سخرود ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته بالاباغ سیمې ته راغلی یم نو په دغه ځای کې تاسو ته غواړو چې یو پرینګ ریکارډ کړو او پرینګ به داسې وینو چې اکثره په دې خوړ کې کرکټیان هم لوبې هم کوي او په څنګ کې دا چې کلیوال دی خو دې خو ګرځي پټوي کاروبار کوي نو دلته ورځو او حوصله یې معلوموو زما سره بل همکار حنیف الله حکیار هم دی راشه حکیار صاحب خوږ همکاره ستړی مو شي ښه راغلاست ستاسو په پخنده جوړه شوې الله 50 کاله وتر خو دا پخه جوړه نه شوه بریک السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړ بخیر جوړې چې خیر مې ولیدې شکر دې ساتیر دې خو لږ سم ودرېږه دا جمپینونه دي کمزوري دي حکیار صاحب لیدونکو ته ستړي مه شي ووایه سلامونه مینوالو ستړي مو شئ خدای دې ټول روغ او جوړ اوسئ په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا په ژواک صاحب سره بیا راغلی یم دورانۍ دپاره ښه کار روزونه کوم همیشه ورانۍ دی بس فضابه ولي ډبه ولي نړیواله ښه ډبه وخوري او دې ویډیو کې هم ډبه ولي انشاءالله خوري لازمي او د کیمرې په برخه کې هم سره زلمی ساحل صاحب ملتیا کوي او زما هغه لیدونکي چې زه ما په فیسبوک کې تعقیبوئ نو زموږ یوټیوب چینل ته ډایرکټ راشئ پامیر هندارې ته او هلته مکمله ویډیو وګورئ او راځئ کتونکو خپرونه تعقیب کړئ تر پایه پورې زموږ سره پاتې شئ هم لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلاست کلیواله سیمه ده او دلته دغه ځوان خوړ کې را روان و غوښتلو مې چې مرکه ورسره وکړم سلام علیکم وعلیکم السلام ښې جوړې ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو د ځان وپېژنه نوم مې اجمل دی د شهزاد ولسوالۍ یم او د خوږیاڼو اوسېدونکی یم اجمل که اجمل 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 جانه څنګه یې شکر دی تخلص دې څه دی افغان تخلص عبدالرحیم زی خو اجمل عبدالرحیم زی ډېر ښایسته وسره زما خوښ شو دا نوم خیرت دی خیرت دی خور ته ما پېژنې ته څوک یې ته ما تخلص کار لري عبدالرحیم زی صاحب څنګه یې زه خیر هغه تخلص ما ته خوله کې راغلو ښه نه نوم مې خپل تخلص دی افغان دی خپل تخلص دی یعنې نوم مې سوه شوم نوم مې اجمل دی او تخلص مې افغان دی دا مې خپل افغان تخلص صاحب څنګه یې شکر دی وخت در باندې څنګه تېرېږي الحمدلله ګډ وډ بس کله کرکټ کې کله لوبه کې کله خوب کې دغسې تېرېږي نو دغه د ژوند مرحلې یو ورځ ته څوک یې ته څه کارې ته لکه خبرې کوې زه لاړ شم خبره ته به نه کېده پرېږده ما هم دغې خبرې کولې که نه سورانۍ خو نه کېږي ښوونځی ته لوستی وروره نه مړه اوسه پر لا نه ده لوستی اراده یې شته خو مګر هم زړه د زړه غټ سړی د ګیرې راغلی ته وایې وروره پرېږدې مې که هم پرېږدې زه لاړ شې ځه نو ما خو نیولی نه چې خبرې مشر کوم که نه زه ګوره زه احمد زه ګوره په قرآن چې ګوډ نه شلغته مې درکوو که نه خو ګوډ یې مه که درمان کومه کلي په خدای شي زه لاړ شې ځه چې ګوډې دغه شلغته وارم که نه خو اوس ګوډ یې ما ته څه دی په خلکو ټوکې مه کوه ښه ښوونځی خو مطلب لوستی دی یعنی لوستی مې دی در هم سیمې کې من همې باقي وروره ته څه کرش خان وایي په خاله کوي په کار په خاله هم غوسه کېږي ته لکه پرېږد نه که نه زه لاړ شې ځه که نه چې توب یاد که اوس زما دا په خطر شي وحمد زه ګوره توب یې زه ګوره زه که نه بدماشي مه کوه ګوره ښه خیر ده که ګوډ یې ما ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي دا راته ووایه چې چکرې خو به وهې که نه وا اوس هم چکر ته لاړو ښه څه کاروبار کوئ
څه کاروبار کوي؟ زه خیر دا خو لیونی لرې شه مړه. څه کاروبار کوي؟ کاروبار اینځ وزګار یم. کاروبار ده کنه چرګان ته نیوی نټونه چې هغه ته بوټان ګنډي لباسونه ګنډي شمه ده کنه چرګان میخلي کی محمد اکبر ذات خبر نه پويږي په خدای چې یا لکه انسان په خبره ته خبر نه پويږي زلاش دا ولا پوهیږم خبره پوهیږم صبر والا که زلاشه زه فضا بول مه کوه کنه نو ته چې خو ګوډه مې دومره مشکل هم درکې دونه خارق هم درکې ده یار. د سړی مرکې ته به د مونږ برکه کو د استاد لیدونکو ته یو سره پیغام وړاندې که پیغام څه لري؟ بس پیغام دا پیغام دا چې موټر خلنو غاز والا ولې چې پټرول مصرف ډیر زیات ده او قیمت هم دی انډي والا دا موټر لري ورور یعنی ته خبر نه پويږي. ها پوهیږم خبره صبر افغان مکه خیر ده ته تسلو ده مرزه کنه نو مړه انسان په خبره نه پويږي. انسان په خبره دا په خبره نه والا که دونه غلطي کې د خو دغه په دې استعمال کوي دي نه پويږي. زلاشه مرکې ته پیدا څنګه صبر دا ګډ دی وګوره روغ جوړ شو زور یې وکړه. خالدونکو ته اعلان پیغام ورکړه مړه. بس پیغام دا پیغام دی پیغام دا چې ګډانو باندې وار مکوي بیا خدای موضوع پیدا کړی دی. خیره که په خای مخکې دونه جګی دا نیول اوس مکمل دونه جګی دی. اوس ته زه استاد ګډ خایم. خبره نه پويږي. ته خو ډېر ګرمه کې اوس پوه شولې افغان هم دا څه وکړه سړی درنه خراب وکړه. انسان به یو خبر ته خبره انس پويږي نه خو انسان زه خیر ده مرکې تم پرې دا یو څه یو خبره وي څنګه نه هر څلور په خیل لري. خزه پیغام لاندې کړو پیغام مسله وکړه شو یار. بس پیغام دا پیغام دی چې د انجونو خو د حال طالبان له هیله کوي چې د انجونو هونځي خلاص کی او مکتبونو کې درسونه لږ اسانه شي کنه ډېر سخت دي درسونه. کار لري ورور دا خو پیغام دی درسونه سخت دي کنه دي سخت دي. یا لکه ځکه نه په خبر نه پويږي. موږ پرې دا مرکې لکه سړی ځان په قرار پرې د زرار شه ماشي باندې دا خپل ځان ځان نه دا خپل ځان دستانه دی ګوره. اخوا ته راشه بل خوا ته خزه راشه پیغام دی خیر بل کوم پیغام خو نشته دی نه ورو بس همدومره پیغام دی. واسطه دا والا کا هو دی کنه کار مله څه کار لري مړه دا زما زول لري. ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې کورودان ښکلی پوټي دې په اوږه اچولې ښه ولا پلان مې تر وړی وای لکه ځکه نه صبر زه خپل همکار دی تا حساب افغان ته خو سخت خطرناک سړی ولایت ته شي کې یار ولا ما ویل که داسې خپل همکار بازابول کول خو زه خپل همکار خبر شي نه شوخي مې سره چې خپه شي نه دا ورو ما ویل که داسې بازابول کې ورته دا ورګوریدونکو پټیم سره وخړو خپه نشي نه ډېر زیات وبخه او بخاري زیات خپه شي نه ته خپه شي نه ورنه دا ور مشکل دی را پر اختیار بازابول کوي افغان څه بس دی حوصله کوه حوصله خو چې ژوند دی پاره اوري سرمایه ده ته که حوصله ونه کړې نو دا ځوانان بیا څه کوي نه ما ویل ژوند کې رقم مشکلات کې څو سره مخ کې حوصله کوه څه ده کنه مې موږ ورکې ته نه پری دی مې دا پر اختیار شي مې او کلیوال خلک دی په دې لیوانه لیوانه هم شو بګي ها دا مرکه نشره کو او مشکل نشته ډېر مننه کور ودان لیدونکو بیا هم خره لاستري مشي کلیوالي سیمې ته راغلي یو یو ځوان راسره ولاړ دی خبرې اترې به ورسره وکړو داسې ولاړ دی سم لکه فلمي وړکې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ته ښه خپله ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ته ځان وروپېژنه والله په دې تابو زه نه پوهېږم نوم د څه دی ها نوم د څه دی نوم مې اصلي صاحب د خلک په شنه مشهور یم ماشاءالله ماشاءالله لیدونکو سترګې مې شنې دي شینه ده شینه څنګه والله ښه ولا خله به گزاره کوي طبيعت ښه ده نو تاسو خو زه سره خبرې کوم انډیوالي سره کوم کنه زما خو تاسو انډیوال دی نه پیژنې ته نه ته نه پیژنې اوس نه. دا کار روان دی نو تاسو ته انډیوالي سره کړی و خوب کې خو شینه صاحب څنګه د ژوندۍ د ما څنګه تیریږي والله شکر زندگی خو به ګډ واټ ته ما ور په خول کې تیریږي بس کله د ستګي واره کله هغه نو کار نشته تاسو روزګار خاري روزګار خیل نه یم زلاش نه خو وزګار نو دلته ولاړ کنه زلاش په ځابل مو کورو ولې څوک پکې خاورو را کلیوال ژوند خدای کنه خارج ژوند خدای یاره دا کلیوال ژوند ښه دی کیلو شي کې ها شي کې څه لو ده نه مال ته دا جګوي شم کنه شم جګوي کنه معلومات د پټه څنګه دا جګه ده
نو بوټ ښایسته بوټ دی. نو خو بوټان ووایه ته خو د سړی مکمل جګه که نه ښه شینه دا راته ووایه چې ښوونځی دې لوستی نه والا څه کار لري نه زه خو دغه ساعت تېروم خپل ګرځم. لیونی خو نه نه لیونی نه مغزه مې خراب دي. مغزه به دې موږ درته جوړ کړو. جوړ به کړي ته ګوره سیول به درکړي ښه شینا صاحب دا راته ووایه که نه ښار ته خو ځې که نه ځې والله زه کله بس کله کله زیار وخت نه ځي لکه جمعې ورځ هفتې ورځ پنجشنبې ورځ دغه ورځ باندې وزګاري ده. دلته په کومو کارونو بوخت یاستئ دا چې د چرګانو دغه مستري دی چرګان جوړوي. ته رښتیا چرګانو مستري نه موږ دکاني کوو دلته. دکاني کار خو به ډېر سخت نه وي والله سخت خو دی نو سخت دی که نه ستا په خپل طبیعت سره کوم کاروبار دې خوښېږي زیات د دې چې دی توشلي خوښېږي کرکټ خوښېږي. نه کرکټ او تشلی هر کار ښه دا ډیکې څنګه واره دی لکه دا د ډیکه رانه کې ګوره ښه نه ستا خپله ځاني کوم یو کار زیات خوښېږي پردو پټونو جنجړ غلا کول همدا شی نه خوښېږي. ستاسو کلیوال کې خیر زموږ پرون دې نه خرابوي مړه موږ خو لا پتنګ کړو یار ستاسو ملګری څوک دی نه ما څوک نه کېږي نه مې ملګری دی وایي شړه مړه زه زه واره که زه که نه زه چېرته لاړ شم دا ځای خو ستا نه دی چې لاړ شم چا دی نو دا زما خپل دی وایي شمام نه دی رښتیا څه خبر ده چا دی په دې سیمه کې کومې واجه زیات کېږي دې سیمه کې کوم ښه که نه واره که حق به دې کې واره که بیا تا نشم خلاصولی ګوره نه نو دا څنګه ته ډیګې ولې واره مزاحمت مه کوه په قرآن ځای ورځ ځان باندې ډبو مې دا پېره ګوره او تا که نه شم ډبې ځان ډبې شم در باندې ما ته مخکې یادونه وکړه چې دلته کومې واجه زیات کېږي په دې سیمه کې دلته امرود مالټې کیلې دغه شي نه ډېر وږي مزاحمت تاسو خپله باغونه کرلی شي نه باغونه نشو کرلی خو نفر یې ورته نیولي دي هغه یې کري یې ورته که نه دهقانان یې ورته نیولي دي ورځ 300 روپۍ ورکوي ډیکې مه وراو که نه ګوره بیا د وامه ګوره پېره ګوره زه لاړ شه ما ته څه له ګورئ نو تا ته ونه ګورم چیش ته وګورم اول ته د اوبو سیستم څنګه دی شي نه اوبه لږ اوبو سیستم ښه پرېمانه ده دا ډیکې مه واره زه هم خبرې کوم هلته دا چې ډیکې نشي وارې ما ته ډیکې ورکړې څو پورې ولې مزاحمت کوې ته زه مزاحمت نه زه خبرې کوم موږ دواړه لګې ته خبرې مه کوه ته مزاحمت کوې موږ ته ولې مزاحمت کوم بس ډیکې دې راکړو بیا ډبو مې دا پېره هو دلته اوبه پرېمانه دي هر شی پرېمانه دي او یو خالي دی اوړي کې وچېږي اوبه نوبت کېږي نور هر فصل ښه فصل کېږي دلته البته په ژمي کې خو اوبه زیاتې وي نو البته مشکل دا ده چې په اوړي کې اوبه نه وي که نه دلته خو د اوبو په سر خلک لانجې نه کوي سره لانجې نه کوي بس سره انډیوالانې دي ګپ شپ یې لکه یو ځای چینس کي ټول په دې سترګو خوښ شوی اوهو دا پردي پولې غوندې نه پردی پولې ټولې خراب که دا مالک یې راغوسې دربول به خدای راکړي مالک همدلته ناست دی که نه خدای مالک دی هو مالک همدا دی دا ډېر دا خو بشکۍ یې ده دا خو بشکۍ مالکه ده ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته کوم پیغام لري والله پیغام خو پیغام نه نشي کولی وای 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 یار دا د نصاب روزي کا دا د ډبو مه ګوره اعظم منه کړی چې نه په خندا کې خلک دی به ته ډېر ورانې ونه شي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان دا حنیف الله حقیار نومیږي زموږ خپل ملګری دی په دې هیله چې خفه شوی نه نه ولې خفه خو شوې نه والله په دې حسابو مونږ نه پوهېږو زه ښه دی چې پوه نه شوې که پوه شوی بیا ډېره مننه خفه شوی نه لږ شوخي مې سره وکړه نه چې خفه شوی نه هېڅ خبره شه ډېره مننه ډېره مننه کور ودان په خندا کې وړه به ولو دا خپرونه